السلام علیکم درنو لیدونکو، هیله ده چې ټول روغ جوړ او خوشحاله به اوسئ. قدرمنو هیوادوالو، څرنګه چې تاسو پوهیږئ موږ هر ورځ داسې یو کورنۍ سره مخ کیږو چې له فقر او غربت سره مخ وي. نو د لومړی د دغه کور دروازه وګورئ چې دا په کوم حال دی. لومړی دا دروازه وګورئ او همداسې راځئ د دغه خلکو کور هم ګورو او د دې حال له تاسو سره شریکو. له موږ سره اوسئ. السلام علیکم. څنګه یې وروره ښه یې؟ څنګه د ماشومان د ښه دي ژوند زندګي څنګه مخې ته وړي؟ خیر مخیرات دی، بس کباړ کار کوو، کله 100 او کله 500، کله یو کله نه، بس دا غمخور دی. څو ماشومان دي؟ یو زوی مې دی او دا ښځه دی؟ بس دا لږ مشکل لري نو دا صبر. او دا ستا مخ دا زمین والی یم کونړ کې، همداسې موټر کې ناست وم، موټر باندې مین والی ښه په هغې خراب شو. هغې باندې خراب شو. نو دغه د کور ضرورت څنګه پوره کوئ؟ بس نه پوره کېږي نو څنګه وکړو، چا ته سوال نه شو کولی، خپل مجبوریت دی. بس لور او زوی دې شته څه؟ نور څه شی مې نشته دی، همدا اولنی زوی مې دی، هغه مرکوټه دی هغه مرکې دی چې خوري او که نه نو ناست دی. کباړ کار کوئ؟ کباړ کار کوم، همدې یو لاس؟ همدې یو لاس. کوټه بل نه لرې؟ نه بله کوټه نشته، هغه بله ده، هغه هم راماته ده، دا هم بس د یخني هم دنه بخارۍ شته، هېڅ شی هم نشته. دې یخنۍ کې همدې ماشوم هم شته کوچنی؟ همدې کې ناست یم. بس دا چې باران وشي بیا څنګه کوئ؟ بس ناست پرې نو څه وکړو، برق څه لري یا نه؟ هېڅ شی هم نشته. تیاره کې؟ تیاره کې که لاس بجلي والو ویلګوم، بس هم خرابه شي، استې ګزاره نور څه شی نه وي، بس ناست. دا اوس خبرې کولی نه شي؟ ولې نه شي کولی؟ اوس تاسو څنګه یاست؟ ښه یم. خپله ښه یې؟ ښه ته څه ویل غواړې؟ ته په سترګو معذوره یم، ښه دا مصري دی، خپله غریبي خپله دغه کوي. دا کوټه چې زموږ ده، دا کور د کرایې دی. زما د واده 3 کاله وشو، دغه یو زما بله په سترګو باندې معذوره یې؟ نه رانه سري کړي، نه رانه سامان کړی، هېڅ یې هم رانه نه دي کړي. دغه لاس د چې نشته که نه معذوره یې، کله چې نور خلک ګوري که نه د خپل حالت ګوري، زړه کې مو څه نه ګرځي؟ ولې نه، ډېر بس خفه شوم، څه به وکړو، خفه شو، څه به وکړو، الله هم شته دی. قدرمنو هیوادوالو، لومړی خو د دې ورور لاس وګورئ، دا لاس یې وګورئ او دا یې وګورئ، یو یې هم د کار نه دی، دواړه لاسونه یې خراب دي او دا ښځه یې معذوره ده، یو ماشوم یې دی. هغه کوټه خو تاسو مخکې ولیده، ما تاسو ته وښودل، هغه کوټه غورځېدلی دی، په یو لرګی باندې ولاړ دی. او دغه کوټه خپله وګورئ چې په کوم حال دی. دا یو کوچنی ماشوم سره په دې کوټه کې، په دې ژمي کې برق نشته، په دې کوټه لوڅه کوټه کې ژوند کوي. دیوالونه خپله وګورئ په څه حال دی، دغه کوټه وګورئ چې څومره کې دی، او کور یې خپل نه دی او کار هم نشي کولی، کباړ کار کوي، په یو لاس به څه وکړي؟ نو په هغې کې 10-20 روپۍ که ورته پاتې شي، هغه د ګینې وږې دواړه څملي. یو ماشوم یې دی، هغه هم کوچنی دی، هغه اوسه پورې په خبرو نه دی. نو دا دواړه دي په ځان تېروي. نو هیله کوم هیوادوالو انسانیت لپاره د دې ورور سره مرسته وکړي، ځکه چې دا ډېر په بد حال دی او ډېر ناهیلی دی
هر څه چې پوښتنه وکړي بس همدا یو خبره کوي چې څوک وو، ځکه چې هیله ورسره نشته. لاس یې وګورئ په دې حال دی. نو هیله کومه هېوادوالو چې له دې ورور سره مرسته وکړي د انسانیت له مخې. وروره د لاس سره څومره دردېږي، څومره کړېږي. دردېږو او کړېږو، نو کار روزګار هم نشم کولی، بس سوال هم چاته نشو کولی، بس کړېږو او دردېږو. نو څه به وکړو؟ اوس د الله له طرفه پېښه وه، وشوه راباندې. د هېوادوالو څخه څه غوښتنه لرئ؟ موږ هېوادوال نه دا غوښتنه لرو موږ سره دې مرسته وشي، بس د هر شي مرسته دې را سره وشي. موږ ډېر ناتوان یو، بس وسه نه لرو، ډېر بې اقتصاد یو، مشکلات ډېر لرو. نو هیله کومه هېوادواله چې د دې ورور سره مرسته وکړي. که چیرې غواړې مرسته وکړي نو زما د وټساپ شمېره ده 0 اویا 9 40 200 د لیدو څخه مننه.